د خبرونو سرټکی د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې هرکلی. د ماشومانو د ساتنې کمیټې نوبتي غونډه د اماراتي ادارو او همکارو مؤسسو په ګډون ترسره کېدل. او د امریکا د B-52 بم غورځونکې الوتکې د سقوط له امله 8 تنه وژل کېدل. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو سلامونه د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د خبرګلي میاشتې په 28 منېټه د ځان رحمت محمدي غوسپم وکړي بشپړ خبرونه ته. مولوي امیر خان متقي د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، منځنۍ اسیا او آذربایجان د څېړنیزو مرکزونو په سیمهییزه غونډه کې د امریکا او ایران ترمنځ هوکړه یو مثبت تحول وباله. ښاغلي متقي وویل چې سوله د ټولې سیمې په ګټه ده، په داسې حال کې چې ناامني او بېثباتي د ټولې سیمې او نړۍ لپاره زیان رسوي. د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د نړۍ په کچه د کړکېچونو او شخړو له رامنځته کېدو مخکې باید د خبرو اترو له لارې د ستونزو او مسایلو لپاره حل لارې ولټول شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وايي د اماراتي او همکار ادارو د استازو ترمنځ د بې سرپرسته او زیانمنو ماشومانو د ستونزو حل په موخه ناسته وشوه. دغه وزارت زیاتوي په دې ناسته کې د کارګرو، راستنه شوو یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو د وضعیت، ورته د ژوند د اسانتیاو برابرولو او پاملرنې په تړاو خبرې شوې دي. په عامه روغتیا وزارت وایي چې د هیواد د مجازو درملو د ملي لیست د کمیټې ځانګړې غونډه د هیواد د مجازو درملو د لیست ارزونې، څېړنې او تازه کولو په موخه ترسره شوې ده. د یاد وزارت په وینا په دې غونډه کې د ټولنې د روغتیايي اړتیاو، ملي درملیزو معیارونو، د درملو د شرکتونو له اتحادیې سره د ګډو غونډو د ترسره کولو او د روغتیا د برخې له مخکښو متخصصانو سره د یو مشورتي میکانیزم د رامنځته کولو په اړه بحث او نظرونه تبادله شوي دي. او وروستۍ خبر رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د امریکا د هوایي ځواکونو یو بم غورځونکې B-52 الوتکه د جنوبي کالیفورنیا د اډوارډز هوایي اډې څخه د الوتنې پر مهال ویدلې چې په پایله کې 8 ټول تنه عمله وژل شوي دي. د راپور له مخې د امریکا د هوایي ځواکونو چارواکو ویلي چې دغه الوتکه د ازمایښتي ماموریت په حال کې وه، خو د الوتنې له پیل وروسته د هوایي ډګر پر ځغاسلیکه راولوېده. درنو دا و د نن ورځ خبرونه. له ملتیا او مننه. تر بیا مو الله عمل شه.